لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم واورئ او لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم د پاریس ښار بیخي بل ډول د عشق بیماره بیخي بل ډول درد کفاره بیخي بل ډول د عشق بیماره بیخي بل ډول جار والله والله سلامونه دوستانو ستړي مه شئ وخت مو په خیر خدای دې وکړي چې ټول به ښه وئ روغ به وئ او د صحت جامې پر تن ولرئ خوشحاله په دې یم چې نن را سره د ترنم بلبل یار محمد پردیس هم دی تاسې په سکرین کې وینئ او نن یې دویمه ورځ ده چې دی نو فرانس ته راغلی ده ځکه بېګا د شپې ډېر ناوخته راورسېده جالبه ده ما دپاره مرکه ځکه لږ مهمه وه چې ما ول یو خو دا رسېده خلک ورپسې ډېر خفه دي د مینهوالو د کور ودان وي د ملګرو د کور ودان وي واقعا چې ډېر زیات ستایله دی او موږ په دې باندې پوهېږو چې ټول ملګري ورپسې ډېر زیات خفه دي ده پسې د ده شخصیت پسې د ده غږ پسې ځکه دا هغه څوک و چې هلته ټول محفلونه ورباندې راګرم ول او همیشه دوستانو ته مینه ورکړې دوستانو بېرته دې ته مینه ورکړې ده سهار مو دا قصه چې وکړله ما له فیسبوک ټول فیسبوک ما له حساب پوسټونه نیولی ده سړي ویل که زه خبر وم چې به دې خلکو دومره ګران یم زه به نه راتلم سلام ستړی مه شې ورور په خیر راغلی پاریس ته فرانس ته بیا زموږ ښار ته خدای دې راوله ډېره مننه خوشحال صاحب په خیر اوسئ لومړی خو تا ته سلام او همت صاحب ته چې ویډیو برخه کې همکاري کې کور آباد نو زه اول خو ستا څومره د مننې الفاظ هم ستا لپاره ووایم همت صاحب دپاره د هغه ملګرو لپاره چې دلته موږ سره زحمت تېر کړ نو دا به کمه اول زما ډېره مینه ډېر درنښت او ډېر دا دومره کور د ډېر آباد خوشحاله اوسېږي او دا د خلکو چې پوسټونه کړي په دې اړه لنډ ووایي رښتیا سهار خو شپې چې زه ناوخته راورسېدو تا ته نو بېرته بیا تر ناوخته ویده شو ځکه زه او ماشومانو سره سفر دا سخت دي نو چې کله زه راپاڅېدم انټرنېټ ته لاسرسی هم نو تا ما ته وویله چې فیسبوک ته وای فای ځکه نه در کومه چې بیا مصروفه کېږي ځکه تا خو وخت نه میډیا څارلې وه او د ملګرو دا د مینه او هغوی موږ هغه د خفګان اظهار او نو دا خبره چې تا ته به ویله چې یاره دې کې موږ د درې ټوکې مو کړي همغه ووایه زه غواړم چې همغه ووایه ځکه دوستانو سره باید شریک سي یو ټوکه خو یو ملګري راته وکړه که نه قسیم هلال صاحب یاد دې په خیر وي ویل چې غوی خرڅوله او ویل قصاب ته وړي بل قسم ورسره تللی و نو ورته ویل چې دا داسې ښه چې خرڅه یې که ورباندې وایي د دې غوی دومره صفتونه کړي بېرته اصلي صحیح ورته ویلي چې زه خو دا غوا نه خرڅوم چې دا نو ما ویله سره له دې چې ما د ځینې ملګرو او البته د ډېرو مینهوالو دا مینه کتلې وه چې په خپل وطن کې زه ډېر ستایلی ما سره یې مینه کړې ستاسې د خپرونو له طریقه د میډیا له طریقه مګر خو چې اوس زه کله را مسافر شوم او زه په سوشل میډیا باندې د دوی هغه ما پسې خفګان دا ګورم نو قسم په خدای یعنې زه دا خبره د زړه نه درته کوم چې سړی پښیمانه شي سړی دا ویډیو که زما هر څوک ګوري زه هغوی ته وایم که تاسې شئ او ستاسې په اړه باندې څوک دغومره درک ولري ستاسې سره مینه ولري یعنې دا قسم درته خورم چې تاسې به ووایئ چې ما بد کړي چې زه اروپا ته راغلم یا فرانس ته نو زه دې کړي مینې چې د خلکو ما سره وښوده زه خفه شوم چې کاشکې زه به سره راغلی سهار یو بله ښه ټوکه مو کړم دا خبره کوو بیا به لاړ شو لږ به قصې سره نور یې وکړو وایي چې یو کس وه وایي د خلکو ته یې دروغ ویلي ول چې هلته چې دا خیرات ده وایي د ټولو خلکو منډې والې وایي دې سړي خپله منډې والې ورکړه چې رښتیا خیرات ده همدغسې وه که نه دا ډېر جالبه وه ما دغه ما زه زیات ورته خندېدې ښه خاص اوسې په خیر راغلی اوږد سفر او سفر بې خطره او دا غټه خبره ده وطن نه راغلی د ملګرو پرېښودل د کورنۍ پرېښودل څه وضعیت و غواړم لنډ راته ووایې د دفتر پرېښودل خصوصا ځکه شمشاد کې داسې ډېر ښه وخت تېر که همکاران مو بنډارونه مو ول دوستان مو ول شپې به کار د ورځې به هم کار کوو د شپې به ناست وو مجلسونه به هم کول رخصتیو ورځو شپو کې دغه وضعیت پسې لومړۍ ورځ باندې څنګه څه در په یادېږي همداسې خوشحال صاحب دا خو اوږد داستان هم دی تا وویل چې دا به لنډ وایو که نه نو زه به د ده نه وروسته یا اوس په قوارتن هم زه
اسې لږ ډېر ښه شوی یم نو خلکو ته به ښکارم چې دی ډېر خوشحاله دی. صحیح ده سړی به طبعا خوشحاله کېږي به ځکه ژړلی هم نشي. اروپا ده او حد اقل یو ښه ماحول دی یا تاسو غوندې یاران دوستان دلته دي نو زه به خوشحاله یم. او زما له وطنه د جلاوالي کابو 4 میاشتې مو وشوې نو 4 میاشتو کې انسان حتما ځکه زه افغانستان کې نه وم پاکستان کې وم دا 4 میاشتې نو فلحال 4 میاشتې وروسته یو څه عادت شوی یم د مسافرۍ سره یا د ملګرو د کورنۍ د بېلتون نه. ما بېلتون د خپل دفتر نه شروع کړ او هلته دفتر کې زما داسې یاران پاتې شو ستاسو غوندې چې یعنې زه یې نشم بیانولی چې هغه ووایم. وروستۍ شپه چې کله زما او د ذکریا همت او د سمیع هلال په اطاق کې وه او په اطاق کې به موږ 11-12 همکاران د شپې راټولېدو ورځ به ټول عملته وو نو موږ د نیم ساعت دپاره ذکریا همت شاهد دی نیم ساعت دپاره موږ یو بل سره خبرې نه دي کړي او 11-12 ملګري زمونږ بس غلي ناست دي. اخر پکې یو غږ وکړه چې موږ به تر کومه داسې ناست یو ورکې کوي وغږېږي چې یو څه ووایي یا یې ماته ووایي یا یې دته ووایي چې لږ ډاډ یو بل له ورکړو. دا خو داسې نه کېږي چې نیم ساعت وشو یو بل سره خبرې نه کوو 14-15 ملګري او همکاران ټول ناست نو بیا چې کله دا شپه موږ سبا کړه او سبا ورځ شوه موږ مخه ښه راخسته نو همت صاحب دې صحنې شاهد دی چې نیوز زما مخه ښه راخسته. زه نه یم پوه شوی چې ما چا سره مخه ښه په کومو سترګو کړې خصوصا چې کله راډیو کې بیا ما د ماهر سازي صاحب سره ما د احسان صافي ما د بخت جمال کریمي سره مخه ښه کړې نو په دې مخه ښه کې ما نه معشوق صافي او ماهر دوی ما نه پټ شو ویلې موږ مخه ښه یعنې دا اوس په دا ویډیو هغوی هم ګوري ما سره هغوی دواړو مخه ښه نه ده کړې ویلې چې موږ دا حالت نشو کتلی او کریمي صاحب د کوره دانې بس هغه بیا د داد سره را رخصت کړم نو دا د دفتر شیبې وي. دغسې فضل ارمان زما ډېر ښه ملګری دی پانتون نه چې کله پانتون ماسټرۍ دې ورځو کې زما دفتر پرېښوده پانتون ته راغلم 2 ورځې وروسته زما د ماسټرۍ فراغت غونډه وه نو هغه فراغت غونډه چې راووتم فضل ارمان چې زموږ د دفتر همکار دی همداسې هم یار و هغه نه چې ما مخه ښه اخسته ټولنیزو رسنیو باندې هغه ویډیو خپرېږي اجمل جنت صاحب یاد په خیر هغه کړې ده نو هغه بېل قیامت تیر شو چې ما د سره وروستی مخه ښه وکړه چې دا مې د دفتر هغه وروستي همکار دی چې زه یې ګورم دا بېل و. همدا شپه ما د نګران پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس صاحب سره تېره کړه او د هماغه پوهنتون استاد برکت الله حسان صاحب چې د احمد میخیل دوی سره چې دوی سره مې شپه وکړه او سبا مې دوی نه مخه ښه اخسته د ښاره کور ته تلمه دا بیا بېل زجر و. کله چې کور ته رالم 2 ورځې شپې مې کور کې تېرې کړې بیا چې د دوی نه راتلم دا نو اوس به ډېر خلک داسې پیدا کېږي وایي چې یاره دومره خفه وې ولې راتلې هغه بېل جدا بحث دی که نه خو تا پوښتنه وکړه چې دا څه شیبې وي نو دا 4-5 ځایونه دردونکې وي ځکه یو ځل په دفتر کې خفګان بیا د پوهنتون دورې ملګرو سره همکارانو بیا هغې د خدای پاماني دا خفګان بیا د کور نه خدای پاماني شي بیا پېښور کې پاکستان کې دوستانو نه هغوی نه خدای پاماني اخیستل که نه طبعا دا د خدای پاماني شیبې ځکه سختې دي هغه مسافرین ورباندې ښه پوهېږي کوم چې جلا وطني سوي دي راغلي دي یا تللي دي بیا راغلي دي که نه دوی ښه احساسولی شي. ښه په هر حال زه غواړم چې څو بیتونه د زړه نه راته ووایې هغې نه وروسته بیا 2 پوښتنې لرم بس خلاص هر بیتونه چې ته راته وایې چې په زړه دې کوم بیتونه راورېږي بس مهرباني وکړه خوشحاله اوسې که دلته یو څو بیتونه دي د صمیم مضمون په نوم باندې یو ملګري دي نو هغه کې دا د پاریس یاد هم شوي دا د جلا وطنۍ یاد هم شوي دا خو کمپوز به تکراري زه به تکراري کمپوز باندې درته ووایم دې کمپوز کې شاید کم چا ویلی مي نو هیله ده چې ستا د ملګرو حتما به مو خوښېږي حتما به مو خوښېږي ستا خو هغوی ته پام او ما هغوی ته پام ځکه هغه ورته خلکو ورته چې نه مه کوه راځه مه کوه راځئ بیا بس ته وبخه نو زحمت دې شي درد کفار بیخي بل ډولې د عشق بیمار بیخي بل ډولې درد کفار بیخي بل ډولې د عشق بیمار بیخي بل ډولې له خپل وطن دې انا هم راورک کړم 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 د چا زار بیخي بل ډولې
د عشق بیمار بیخي بل ډول دی درد کفار بیخي بل ډول دی د عشق بیمار بیخي بل ډول دی لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم واورئ او لکه بې موره بچی هېڅ نه لرم لکه بې موره بچی هیڅ نه لرم د پاریس ښار بیخي بل ډول دی د عشق بیمار بیخي بل ډول دی درد کفار بیخي بل ډول دی د عشق بیمار بیخي بل ډول جار والله والله دا د زړه خبرې وې دا د زړه چیغه وه او زه باوري یم هغه ملګري هغه دوستان چې په افغانستان کې له پردې سره نږدې ول دغه شیبه به لحظه لحظه یاده سوي وي او کله چې دوی راغلي نه ول دوی هلته بنډارونه کول زه دلته وم او خپل ملګرو ته سهار صاحب دي ته نورو ته ملګرو ته ذکریا چې هلته وم ما به دوی ته ویلې سي دې بنډارونو پسې به تاسې ارمان وکړئ خو زه خوشبخته په دې یم چې دا بنډارونه اوس ما خواته راغلل پردیس لالا همت صاحب هلال او نور ملګري را روان دي خدای دې ټول په خیر راولي ډېره مننه زه پوهېږم چې ستړی مې ستومانه مې ډېر د نه م غږومه چا پسې خفه یې والا دوه زه اوس که یو یادوم بیا به ډېر خلک نقد وکړي چې دا ولې دا ولې دا دا خپل انتخاب وي خو اولویتونه چې دي وطن دی او کور دی ملګري دي بس دغه درې څیزونه دي خوشحاله اوسېږه چې سوله او امن دې راوستي دي که دوی دې نه وی راوستي که نه بیا به تا لیدلي ول خفګان دا بیا سړی ډېر خفه کېږي نو بس ټولو مسافرو ته پته ده چې د وطن درد بېل درد دی که نه رښتیا دا ډېره رښتیا خبره ده چې وطن هغه دی دا مور او پلار او یاران او دا هر څه پیدا کېږي او سړی ورسره ډېر هم پاتې کېږي او درد به هم لري بېلتون به یې درد هم لري خو د وطن درد بېل درد دی ډېر عجیب درد دا بېل عجیب درد دی داسې کله یوازې سي زه به تا ته د همت صاحب کیسه وکړم که نه دا همت صاحب یو وخت دا کرکټ سي و زما په یاد ده به دا کومنټري کوله د افغانستان هغه به یې له سره وتړی یو لونګه کې و د افغانستان بیرغ و دا به یې له سره وتړی ما به ورته ویل چې والو وروره دا ته ولې تړې ویل دا له مینې دا چې وتړم بیا جذبه راکې پیدا کېږي باور دې وسه که نه نو هغه نه معلومېده چې دی وطن سره څومره مینه لري کله کله چې اوس تنها چې زه تنها ځکه نه پرېږدم زه بل ملګری مې دا مونږ دا تنها نه پرېږدم چې لږ تنها چې بیا ژاړي اول خبرې زه خفه یم وطن پسې او زه به دا وایم چې ذکریا به چا په ژړا لیدلی وی که نه یا ذکریا یا ته یا دا نور ملګري دا دومره سختزړي دي چې یعنې ما به دا داسې حالت به مې چې دوی به وژاړي مګر چې دلته راغلي دي او یا دوی چې دوی سره چې ما مخه ښه کوله ذکریا چې ما کله د پېښور نه اسلام آباد ته وړه ایرپورټ ده نو یو سندره ما ولګوله په دغه کې د کرن نظم سړی نه سلاله جی دا د بشیر باران صاحب هغه داسې نه مانو در سره واله هغه دلته وګوره هلته ژاړي نه وروره نه اوس ویډیو وکړه خیر چې دغه د کډیزي د بې هېوادو څنګه دی دا ما نه ده اورېدلی د کرن یو شعر دی شاملنګې شاملنګې ډېر عجیب نظم دی نو بس ما ذکریا وکاته دا بیا هغه ذکریا نه و بیا هغه ذکریا ولا بدلیږي ډېر سخت دی زه هغه څوک خبره تکرارا بیا هم ګوره کوم بیا هم کوم چې دا موږ چې دا کومې خبرې کوو او دا د هر مسافر ملګري کیسه ده چې په پاریس کې ده که په جرمني کې ده او که په هر ځای کې ده خو ده سره پیوسته یو خبره چې ډېر به دا وایي چې یاره ولې تللی چې داسې کار دی ولې تللی چې داسې کار دی ګوره ملګریا زه دا هم نه وایم چې وطن کې بس یو داسې و چې زه یا دا یا بل چا به ژوند ته خطر دی او دا څوک ولي او یا یې نه پرېږدي یا څنګه نه دا مجبوریتونه چې دي دا بیل ډولونه لري او فرصتونه چې دي دا کله انسان ته پیدا کېږي د دغه فرصتونو په واسطه باندې چې زه خپل ځان جوړ کړم دغه فرصت چې زه خپله کورنۍ جوړه کړم او دغه فرصت چې دغه خپلو جوړېدو نه د خپل وطن لپاره یا د خپل وطندار لپاره یوه ګټه لاسته راوړم فقط د دغه پوینټ لپاره
زه ته یا بل ملګری همداسې د خیر خو مونږ یو خبره کوو چې مونږ لنډ ګام زر کوو که نه مثلا ما لږ مخکې ویډیو شیر کړې وه ځینې ملګرو ویل چې هغه ده دی خو ښه خوشحاله دی دی خو داسې ما ویل سړی نو سړی خو داسې نه کولی چې ټول عمر دې سړی وژاړي یا مثلا ویډیو دی که موږ خو هغه پښتانه مې یو که نه چې هغه د خپل دوست او دښمن لپاره د خفګان ویډیو نشي شیر کولی ولا را باندې خلک خوشحالېږي او یاره باندې خفه کېږي که نه یاره باندې خفه کېږي که نه دا کیسې دې مونږ خو دا هم شی دغه کوو که نه مخکې چې ما وکتل هلته هغه زوی چې دی هغه کې ونښته د شي کې نښتی وه زورکې والې تا ته یې غږونه کول بس تا ولا پام دی چې ته لرې لاړ نشي ما ورته پام دی هغه ته ښه په هر حال ډېره مننه انشاءالله قصې به هم کوو بنډارونه هم کوو زه به دې اوس ذکر نه پازابوم چې دا فقط د یو لنډه ویډیو دوستانو لپاره چې زه به ملګرو سره شریک کړم مننه کور ودان انشاءالله ډېرې او زه به خپلو ملګرو ته هم دا وایم چې ملګرو زه پوهېږم چې ستاسو مینه ډېره نایابه وه مخکې ما ویل چې ما کتلې وه خو مګر دغه مینه چې اوس مو له ما سره اظهار کړه نو دا دغه ډېرې بې پایانې مینې وجه ده او زه ستاسې د ټولو د یوې اوښکې او په لیکلو کې د یوه لفظ ډېره زیاته مننه کوم نو زه دلته خوشحاله یم خپل کورنۍ فامیل سره راغلی یم او خوشحاله دې ته یم چې ما سره د خوشحال صاحب غوندې د همت صاحب غوندې ملګري دلته نږدې دي نو که په ما هره ستونزه مشکل یا سخته راځي دا خلک دي دوی به ماته لاس راکوي انشاءالله چې لږ خپل مسیر ته ورسیده شو او لږ خپل ځان راجي کړو که څوک وایي چې دا څنګه مجبوریت و زما دغه مجبوریت وروره چې زه غواړم خپله کورنۍ زه غواړم ما سره په چم ګاونډ کې خپل غریب خلک او زه غواړم چې د خپل وطن لپاره د دغه ځای نه که ډېره نه وي لږه لاسته راوړنه ولرم او زما زړه کې فلحال دا دی چې بېرته خپل وطن ته راوګرځو او زه ځان له ډک راوګرځو ډک راوګرځو او ټول مسافر ملګري خپلو کورنیو ته خپل وطن ته بېرته راوګرځو انشاءالله په خیر ډېره مننه خوشحال صاحب کور ودان ډېره مننه همت صاحب له تا هم مننه ډېره مننه چې په دې یخ کې دې زحمت وایست راسره او کامرماني زه ستاینم نه و ته خو ته سختۍ وکړله ډېره مننه